سلام، وخت مو بخیر. قدرمنو، زه سیام خان یو وار بیا د تیر په څیر ستاسو په درانه چوپړ کې حاضر یم. نن په افغانستان او د پاکستان پر روان سیاسي کړکېچونو باندې غږیږو. تاسو ته د یاد دی چې تېره اونۍ د افغانستان او د پاکستان امنیتي ځواکونو د طالب چارواکو لخوا یو نښته وشوله او د هغې سره سم د تورخم پوله وتړلی شوله. تقریبا چې یوه اونۍ کېږي کاروبار په ټپه ولاړ دی. کاروباریان دغه ادعا کوي سبزیانې وې هغه خرابې شولې. او بله خبره دا ډېره مهمه او اړینه ده چې د افغانستان زده کړیال چې کله پاکستان ته راځي، هغوی غواړي چې پاکستان ته ولاړ شي، هلته سبقونه ووایي. د پاکستان چې څومره هم زده کړیالان دي هغوی غواړي چې افغانستان ته ولاړ شي. نو دغه د تورخم تړل یوازې د پاکستان او د افغانستان په اقتصاد باندې اغېزه نه ده کړې، بلکې د زده کړیالانو د سوداګرو په ژوند باندې هم کافي اغېزه کړې ده. که څه هم د پاکستان او د افغانستان دغه ترینګلۍ یا که ووایو دغه ناوړه عملونه یا په یو بل باندې تورونه سیوا شوي دي، خو د دې لار به څه وي؟ تېره ورځ د افغانستان یو میشت سوداګر دغه ادعا وکړله چې که د افغانستان او د پاکستان که څه هم اقتصاد ګډوډ دی، اقتصاد ټیټ دی، او دغه ترینګلو ته یا په تورونو باندې دغه قصه زیاته شي، نو د پاکستان او د افغانستان په اقتصاد باندې تر کافي حده پورې نور هم اغېزه کېدلی شي. ولې پاکستان نه غواړي چې له طالب چارواکو سره کینی ډایلاګ وکړي، مکالمه وکړي، یا طالبان نه غواړي چې له پاکستاني امنیتي ځواکونو یا د نورو مشرانو سره خبرې اترې وکړي؟ دا به د لر بر پښتون وطن یا د دواړو هیوادونو ترمنځ څومره ترینګلۍ نورې سیوا کړي، یا به تاو تریخوالی نور څومره سیوا کړي، یا به خلک څومره وهڅوي چې د ټولنیزو رسنیو د لارې یو داسې تاو تریخوالی را پیدا کړي. که څه هم د افغانستان او د پاکستان دغه اقتصاد په ټپه باندې ولاړ دی، خو که بل پلو وګورو نو د دواړو هیوادونو په یو بل باندې تورونه، ردونه، ترینګلۍ او یو بل باندې دغه تورونه تړل، دا هم یو لویه اغېزه ښکاري. زه د یو خبریال په حیث دا ګڼم او دا وایم که د پاکستان امنیتي ځواکونه دي یا طالب چارواکي دي، هغوی دي په سم ډول باندې د یو بل سره کیني، ډایلاګ دي وکړي، مکالمه دي وکړي، دغه شخړه دې ختمه کړي تر څو پښتنو افغانانو ته دغه مسله ختمه شي. څنګه چې مې د خپرونې په پیل کې ویلي چې یو شمېر نجونې چې ناروغانې دي هغوی غواړي چې کابل ته ولاړ شي، او د کابل خلک غواړي چې پاکستان ته ولاړ شي، خو د خراب حالاتو خرابو سیاسي وضعیتونو له کبله هغوی نشي کولی چې دواړو هیوادونو سفرونه وکړي. نو زه دغه ګورم چې دا یو لوی یو بد اغېزه ده چې څومره هم زما سیاسي فعالان یا نور سیاسي لوی نومونه زما غږ اوري، باید چې د ډایلاګ د لیارې دغه خبره ختمه شي. تېره ورځ د افغانستان میشت په امریکا کې یو ځوان سوداګر ویلي چې د څومره هم چې د پاکستان او د افغانستان ترینګلۍ سیوا کېږي یا تاوتریخوالی سیوا کېږي، نو دې یوازینی علت هغه د پاکستان ناسمې پالیسۍ بوللې وي. هغه دغه زیاته کړله چې د پاکستان او د افغانستان روان سیاسي وضعیتونو یو بل سره اختلاف نشته، خو ولې یو بل سره تر دې دمه په یو بل تورونه، ردونه، ترینګلۍ ورځ تر بلې سیوا کېږي، او دا یقینا چې د راتلونکي وخت د ځوانانو دپاره او د دواړو هیوادونو د اقتصاد دپاره یوه بده اغېزه ده.